دا د پینټاګون ودانۍ ده. 15 کړۍ لري چې له پیاوړي کانکریټ څخه جوړ شوي دي. 12.5 میله دهلیزونه لري او 23,000 کسان پکې کار کوي چې د هغو شخړو په اړه پریکړه کوي چې شاید تاسو یې د میاشتو لپاره وانه ورئ. که چیرې واورئ هم دا ودانۍ داسې طرحه شوې ده چې هیڅ راز نه ښکاره کوي. هیڅ کړکۍ یې دننه خواته شتون نه لري. عامه نقشه نه لري او دیوالونه یې هر ډول سیګنالونه بندوي. خو بیا هم پینټاګون له لسیزې راهیسې خپل تر ټولو لوی راز افشا کوي. یو داسې راز چې دومره ښکاره دی چې خبریالان یې تعقیب کول زده کوي. دومره باوري دی چې د کویټ د اشغال وړاندوینه یې هم کړې وه. دا هغه څه دي چې پینټاګون یې هره ورځ ترسره کوي. یو داسې کار چې دومره انساني دی چې که وغواړي هم نه یې شي درولی، او دومره ساده دی چې تاسو همدا اوس په خپل موبایل کښې یې کتلی شئ. هغه لکه د پینټاګون نقشه. د دې دیوالونو دننه هر څه له نمونو یا تکراري نمونې سره سم روان دي. دا چې 23,000 کسان څنګه په داسې ودانۍ کښې ګرځي چې د ورکولو لپاره جوړه شوې. واک چیرته دی، کوم دفترونه، کوم پوړونه، کومې دروازې، داسې نمونې چې شوروي اتحاد کلونه پرې لګولي تر څو یې درد کړي. لومړی څه چې پام ور اړوي دا دی چې هر دهلیز د بل په شان دی. پینټاګون لکه یو 1000 تون یا مغلقه پیچلې لار داسې دی. دا په اصل کښې 5 ودانۍ دي چې یو د بل په منځ کښې جوړې شوي دي. کړۍ یې له A تر E پورې نومول شوي دي او 10 دهلیزونه یې تر منځ په شوایي ډول خپریږي. د A کړۍ د منځني انګړ شاوخوا راګرځي چې شاوخوا 5 جریبه مساحت لري. د A کړۍ بهرنی دیوال جوړوي او د دوی دواړو ترمنځ په داسې خونو کښې چې تاسو به یې هیڅ کله ونه وینئ. خلک داسې پریکړې کوي چې ښایي اونۍ وروسته خبر شئ. د E کړۍ یوازې بهرنۍ کړۍ نه دي بلکې د ځواک مرکز دی. د دفاع وزیر دفتر دلته د 3یم پوړ یعنې E کړۍ کښې د سیند دروازې ته نږدې دی. د ګډو ځواکونو مشران هم دلته دي. د پوځ، سمندري ځواک او هوایي ځواک وزیران هم په همدې کړۍ کښې دفترونه لري چې کړکۍ لري. هر څومره چې تاسو د سیند دروازې ته نږدې یاست هماغومره مهم یاست. کله چې خبریالان غواړي پوه شي چې څه روان دي، دوی له ویاندویانو سره اړیکه نه نیسي بلکې د A کړۍ ته ګوري. که د 3یم پوړ څراغونه تر نیمې شپې پورې بل وي نو معنا یې دا ده چې د دفاع وزیر لا هم کار کوي. خو ټول دهلیزونه یو شان نه دي. هر نظامي ځواک خپله سیمه لري. د هوایي ځواک دهلیزونه د الوتکو ماډلونه او د اتلولي انځورونه لري. د سمندري ځواک دهلیزونه د بیړیو ماډلونه او سمندري جګړو انځورونه لري. د پوځ دیوالونه د جنرالانو او جګړو نښتې ښیي. د سمندري پیاده ځواکونو دیوالونه بیا یوازې د جګړې انځورونه لري. ودانۍ خپله د هلیکوپټر ځمکنی ځای هم لري. که مهم کسان راځي همدلته ناسته کوي. د شپې ناوخته د هلیکوپټر راتګ دا معنا لري چې مهمه موضوع روانه ده. دا ټول جوړښت د 2مې نړیوالې جګړې له ستونزو څخه راولاړ شو. مخکې له پرل هاربر برید څخه د جګړې وزارت په 12 بېلابېلو ودانیو کښې خپور و. یو جنرال په نیمه ورځ د خپل مامور په لټه کښې تېره کړه. نو پینټاګون داسې جوړ شو چې هیڅوک له بل څخه تر 7 دقیقو زیات واټن ونه لري. دا واقعا هم همداسې کار کوي. تاسو کولی شئ د ودانۍ هرې برخې ته په 7 دقیقو کښې ورسیږئ. خو دا اسانتیا یوه بله ستونزه هم جوړوي. وړاندوینه دا ده کله چې خلک منظم حرکت کوي عادتونه جوړیږي او دا عادتونه د څارلو وړ ګرځیږي. په عادي ورځ پارکینګ تر 7 بجو خالي کیږي خو کله ناکله تر نیمې شپې پورې ډک وي. کله چې څراغونه بند نه وي دا معنا لري چې یو بحران را روان دی. پینټاګون خبرې پټې کولی شي خو دا نشي پټولی چې خلک مصروف دي. هر دفتر یو ځانګړی کوډ لري لکه د 2E846 چې معنا یې د 2م پوړ A کړۍ دهلیز 4 برخه 80. په نظري ډول دا سیستم کامل دی خو په عمل کښې خلک بیا هم لاره ورکوي. حتی ډیوایټ ایزونهاور چې د DDA قومندان و په پینټاګون کې ورک شوی و. د ودانۍ ټولې برخې یو شان دي. رنګونه، څراغونه، پرچونه، هر څه یو شان دي. نو ځکه انسان خپله لاره ورکوي. پخوا یوازې یو لیفټ و او هغه هم یوازې د دفتر د وزیر لپاره. نور خلک له زینو او رمپونو کار اخلي. پینټاګون خپل پولیس، خپل وروژونکي، خپل پوستي کوډ او حتی خپل میټرو سټیشن لري. دننه بانک، کلینیک، جیم، رستورانټ، هر څه شته. خلک کولی شي اونۍ پرته له وتلو کار وکړي. خو دا ټول یو بل راز ته لاره هواروي لکه وړاندوینه کېدونکي عادتونه. کله چې بحران وي خلک نه ځي، ټوله شپه کار کوي. خو
خواړه ختمیږي نو بیا څه کوي؟ مختلف خواړه او پیزا فرمایش ورکوي. په 1990 کال کښې یو د پیزا دکان خاوند فرانک میکس ته پام شو چې د شپې ناوخته لوی فرمایشونه راځي. بله ورځ مهمه پیښه کیږي. په 1983 کښې د US انوایژن اپ ګرینډ نه مخکې پیزا فرمایشونه زیات شول. په 1989 کال کښې د US انوایژن اپ پاناما نه مخکې هم همداسې وشول. دې ته پیزا شخص ویل کیږي. منطق یې ساده دی: بحران، اوږده کاري ساعتونه، ډېر خواړه، ډېره پیزا فرمایش. وروسته خبریالانو هم دا تعقیب پیل کړ، لکه وولف بلیټرز. نن ورځ حتی په انټرنیټ کښې خلک د پیزا د دکانونو فعالیت تعقیبوي. که ناوخته ګڼه ګوڼه زیاته شي نو اټکل کیږي چې څه روان دي. پینټاګون دا نظریه ردوي، خو حقیقت دا دی چې انسانان عادتونه لري او دا عادتونه حتی په تر ټولو محرم ځای کښې پټ پاتې کیدای نشي.